السلام علیکم. زما چې څومره فینس دي زما پر یو مسافر پیج کې او تاسو که چېرته دغه هلک پیژنئ دغه نوم یې شاسوار دی. مخکې ګانې بجانې ویلې اوس خو الله دې ورته معافي وکړي. او اوس چې دی اوس نو ډېر یو ښایسته مقام ته راوتلی دی چې ډېرو کمو خلکو ته دغه بلندي او دغه سټیټس الله ورکوي. نو که زما ویډیو درته ورسېدله شاسوار صاحب نه درته په دې وایم چې کیدای شي چې ما نه ډېر زیات پاک وی، خو هغه تر هغه راتلو نه چې کله تا توبه وویستله. پرې چې توبې نه مخکې چې تا کومه ګندګیري شروع کړې وه یقینا چې الحمدلله ډېر به درنه پاک وم، خو اوس نه، اوس به ته ما نه ډېر زیات پاک وی. او تا پر ویډیو کې یوه خبره کړې ده، په دې وجه زه پر پیج باندې سپیشل دا ویډیو تا ته جوړم. او په دې حالاتو کې او پر پریزنټ وخت کې ډېر درته احترام لرم. او پر پریزنټ وخت کې دا اوس وخت کې وروسته الله تعالی دې داسې نه کړي چې شیطان دوکه درکړي او شا طرف نه لغته درکړي او ورسره ملګری شي. او پر ویډیو کې دا ویلي چې دا خپل فیلډ ته زه دوباره راځم، خپل فیلډ ته دوباره راځي. کم فیلډ؟ انجینیرینګ کوي، ډاکټر جوړېږي، پروفیسر جوړېږي، یو پروفیشنل ډرایور جوړېږي، کوم د ماشینانو دغه شیزونو کار زده کوي، دې ته مونږه فیلډ وایو. فیلډز د دنیا فیلډونه دي. ډمتوب ته ته فیلډ وایې، څوک چې ډمتوب کوي، څوک چې ډمګیري کوي، هغې ته ته فیلډ وایې. هغې ته خو آلریډي په پښتو کې منشن شوی دی چې دې ته ډمتوب وایي، ته بیا څنګه ورته فیلډ وایې؟ ای د خدای یاره څه درته ووایم، ډېر زیات افسوس مې وکړو. دویمه خبره دې دا کړې ده چې ما چې کله توبه ویستلې ده او ما سره چا مدد ونه کړو، چا راته ونه ویل چې ته څه حالاتو کې، نو تا مونږ ته توبه ویستلې ده او که تا الله ته توبه ویستلې ده او ځوان انسان یې، دا مونږ نه ګورې. شپه ورځ شړته یو، شړه تړی یو، کله په یو سایډ کله په بل سایډ. والله شپې هم کار کوو، ورځ هم کار کوو. د چا دپاره کوو؟ هم د ځان دپاره او هم د خپل عزت بچ کولو دپاره چې چا مخامخ بې عزته نه شو، چا ته سوال ونه کو، چا ته لاس ونه نیسو. په دې وجه همت کوو. ځوان انسان یې، همت درکې نشته چې ته مزدورۍ ته لاس واچوې. په خلکو ډېر زیات ګران یې، په دې وجه ورباندې ګران شوی چې تا توبه ویستلې. تا ته به ډېر ښایسته ښایسته خلک جابونه آفر کړي، خو که ته کار وکړې، ستړی کې نازبین یې او که څنګه چل دی، که زما په خیال لاډله یې، الله پاک دې وکړي چې دغه شیزونو کې کم یو نخره نه وي. د لاډله خلک او یا د نازبین دا شیزونه خوند نه کوي. یو مردانه جوړ شه، مردانه ورسېدلې. الله دې وکړي د مردانه په شانتې وځلیږي. اوس خو ډېر ښایسته ځلیږي، نور درکېره. خو که دغه شان طرف پیسو میسو کمې وي درته، نو همت نه کار واخله، ووځه. نو دغه فیلډ ته مه ورځه چې ته ورته فیلډ وایې یا مونږ ورته ډمګیري وایو. دې ته بیا مه ورځه، الله پاک به خوار او زار کې ذلیله به شې او ټول قوم به در باندې لعنت وایي. ټول قوم خوشحال یې دی ته. د هغه په شانتې هغه څه پاکستان کې هغه دوه ګشتیانې نه دي، انو مې یوه حریم ده، بله خټک ده. خټک قوم نه ده. هغه چې د څومره ویډیو جوړوي ته وګوره، هر انسان ورته را مور او خور کنځاګانې، هر انسان ورته پلیتې او سپکې خبرې. او په افغانستان کې یوه بله سپی دی، هغه هم پښتانه دی، هغه مخکې پاکستان په ډرامو کې و، پاکستان په ډرامو کې اوس په افغانستان کې دی. نو هغې ویډیو هغه ورځ چلېدله، هر پښتون ورته را مور او خور کنځلې کوی، هر پښتون ورته را خور او مور کنځلې کوی. نو دې ته وایي چې بې شرمه خلک، دې ته وایي چې بې شرمه خلک. دغو شرم او حیا نه وي، دغو کې یو ځل څه کوي چې د دوی خاندان کې شرم او حیا نه وي. ورسېدې نو ته اوس دغه شان تر شوی یې چې توبه دې وویستله، خپل د خاندان نوم دې روښانه کړی او ته دې فیلډ ته بیا راځې. نو مونږ به درته څه نوم وایو؟ زه به خپله درته صرف تشپاڼې نه وایم نه، کله چې غلطه خبره درته کولی صرف دا یو نوم در باندې کېږدم، تشپاڼې. ته تشه پاڼه یې، بس معمولی هوا در باندې راشي. دی خوا دی پیسو په لالچ کې ته اوس دوباره توبه د خپو لاندې اچوې، د الله بنده او ډمتوب ته بیا ورځې او ته دې د فیلډ وایې. د انسان بچی شه، دا ټول قوم در باندې لعنت وایي. د انسان زوی شه. د خدای بنده الله نه وکړي د زما خبرې درته ورسېږي. نور زما در سره هېڅ کومه نه دښمني شته او نه مې در سره دوستي شته. د اسلام د نګاه نه، د مسلمانۍ د طرف نه دیني ورور مې کېږي او دا مشر ورور په حیثیت درته دغه پیغام در کوم چې ګوره چې شیطان دې دوکه نه کې
ګوره چې شیطان دې دوکه نه کې. دومره درته وایم الله تعالی به خوار او ذلیل واچوي په دې دنیا هم او په هغې دنیا هم. پیسو در سره کمی وي راشه زما یو پیج چلیږي یو مسافر په نوم باندې سرچ کا خپل آی ډي نه میسج وکړه زما اډمینان به دې وپېژني ما سره په واټساپ رابطه وکړه زه به درته انشاءالله یو څه لاره وښیم. دا در سره وعده کوم انشاءالله چې زه به درته یوه ښه لاره وښیم. صحیح دی ډېره مننه کوم او دا مشر ورور خبرې دې یاد ساته. د الله په امان.